چې د مسلمان سره ذره برابر مرسته کوي کنه او د معمولی نه معمولی حاجت پوره کوي د معمولی نه معمولی دا د قیامت پر ورځ بخپله تله کوي کس باندې سړي زړه وسوځي چې ځان هم ستړی کړي وخت هم ورکړي پیسې هم ولګوي او عمل یې ټول تباه و برباد ځکه چې د هغه نیت دا نه چې زه د الله دپاره کوم که چېرته الله دپاره یې کړی وی نو مرسته هم د خلکو سره وشوه او عمل ستا د الله سره پاتې شو ثواب بیرته میلاوي او د هغې اثرات به په دنیا کې هم ویني نو دنیا کې هم آخرت کې لکه الله قرآن کې څه وایي ګوره سورة المزمل کې وایي بل ځای کې هم ویلي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الله وایي چې تاسو د ځانونو دپاره څه خیر مخکې لګئ د الله سره به ومومئ څه خیر او خیر هغه دی چې هغه ته په دې نیت کې چې د الله دپاره لګي او په خیر کې د نه دا هم راځي د خلکو حاجتونه پوره کول نو هر قسمه خیر چې ته مخکې لګي الله سره به مومي ته چې د مسلمان سره ذره برابر مرسته کوې که نه او د معمولی نه معمولی حاجت یې پوره کوې د معمولی نه معمولی دا هم د قیامت پر ورځ به خپله تله کې مومي دا معمولی مه ګڼه چې یاره اباز وایي که نه بس وایي هسې هغه شګو کې مې چازي وي نو او هسې هم ځان تباه و برباد کو نه ته به هله صحیح تباهي چې کله تا دا څه چې کړي دی د الله دپاره نه یې کړي بیا ته تباهي تباه داسې چې هر څه دې هسې ولګول او نتیجه یې راونه وته خو که د الله دپاره دې کړي نو بیا دا ټکی مه وایه چې زه تباه شوم په یو حال کې هم ته نه تباه کېږي نه نو یعنې زما دغه ته وګوره او کار ته وګوره پلانی ته وګوره اللهاني ته وګوره پلانی اللهاني دپاره خو موږ نه دي کړي اصل زموږ مقصد هغه د الله رضا چې د الله دپاره دې کړي دي ستا د عمل ته ته اجر میلاوي لکه ګوره یو سړی دی زکات یې راواغېستو ورکوي غریبانانو له یو داسې کس له یې ورکړو چې هغه باره کې ده ته چا ویلي چې دی غریب دی او دا سوالاتو جواباتو کې مې سوال شوی او بیا وروسته پته ولګېده چې هغه غریب نه دی د سره دوکه وشو دروغ وشو انما الاعمال بالنیات د اعمالو دار و مدار خو په نیتونو باندې دی سړي بیا هم سندي بېللي ګورې بیا هم سندي بېللي ځکه چې د ده نیت هغه د الله راضي کولو هر عمل چې ته د الله دپاره وکړې که نه نو د هغې نه کولو نه بعد چېرته دا ونه وي چې زه برباد شوم زه تباه شوم چېرته ته نه بربادېږي یعنی صحابه کرامو د قربانیانو ته وګوره بعض خپل ټول مالونه راغستي الله دپاره لګول هېڅ ورسره هم نه دي پاتې او ده دا ټکی نه دی ویلی چې زه تباه و برباد شو موږ چې ته 10 روپۍ د الله دپاره یعنې لګولي هم د الله دپاره ځکه چې دا سړی دا خبرې هغه څوک کوي چې الله دپاره نه یې لګولي 10 روپۍ 20 روپۍ ولګو د هغې نه بعد بیا موږ دا کیسې کوو چې یاره اوس یعنې زه تباه شوم او زه برباد شوم او موږ ولګولې او موږ دا کړې په نیکیانو کې څوک نه تباه کېږي په عباداتو کې څوک نه تباه کېږي نو څه چې ته لېږې مخکې د ځان دپاره هغه د الله سره ته میلاویږي خیر او خیر کې دا کار دی